چې زه راځم د طالب منتقد یم په طالبانو باندې نیوکه کوم زه خو مې هسې یم د ما خبرې هغومره ځای د طالبانو په منځ کې نیسي لکه څومره چې تاسو خبرې نیسي ځکه خو زه بار بار وایم چې حسیب پرېږدئ تاسو نیوکه وکئ په دغه ځینو ستونزو باندې چې حداقل دوی ورته متوجه سي اوس زه دلته دا کوم راپور ما دلته دغه شاته پر پروفایل کې کوم تصویر ایښی ده دا بل هېڅ شی نه دی دا زما او ستا د 34 ولایتونو تازه راپور ده چې په دې کې څه شی دي زه به درته اوس ووایم سالار خانه دغه فدا ورور او چې دا کوم د طالبانو ملاتړ کوونکي دي تاسو دا واورئ که چېرته زما دغه خبرې غیر منطقي وي زه غلط وم بیا راته چې ته خو دلته د نظام تخریب کې ته چټیات وایې مخکې حاجي کاروان ما سره په دې خبرې باندې 3 ځلې جنجال وکړه همدا یوه خبره د ما د خبرو په منځ کې وکړه چې سالاره تا ډالر اخیستي اوس د ډالر موضوع خلاصه ده دغه موضوع باندې غواړم وغږېږم که اجازه یي د موږ د افغانستان د 34 ولایتونو دغه هغه چې ګورئ د پرایمري ایجوکیشن بیا لوور سیکنډري ان سیکنډري ان هایر ایجوکیشن دا د 15 کلونو نه نیولی تر 19 کلن یعنې 50 کلونو پورې چې دې سروې کې زموږ او ستاسو د میرمنو هغه د تعلیم کچه درته ښیي چې څومره موږ لرو وګورئ پرایمري ایجوکیشن چې کوم دغه اول نه تر شپږمه پورې چې کوم راځي ښه ورته وګورئ ته 42% پورې ګوره حتی تر دې پورې چې 9 یا 96 هم موږ په دغه ولایاتو کې لرو بل طرف ته پرایمري وګوره 14 تر هغه مکس موږ لرو هغه هم پکې 14 د لوور فکر کوم 9 دي حتی 4 هم سته لوور سیکنډري وګوره 1204 نه د 15 نه پورته پکې نشته بیا سیکنډري چې وګورئ او بیا هایر ایجوکیشن زمونږ وګوره ټول خالی دی هیڅ شی پکې نسته اوس دا تصویر زه لرې کومه دلته دا پوښتنه د همدغې خپلو طالب پلو ورونو نه دلته زه ږدم چې ښه چې ستا د هایر ایجوکیشن کې یا تحصیلاتو په هغه کې په کټګورۍ کې هلته هغه 0 نو ته ماته دا ووایه چې 15 کاله وروسته ستا سیکنډري به په کوم لیول باندې لوور سیکنډري به دې چیرته وي او پرایمري خو به دې هغه معلومداره ځکه چې ته خو چې پرایمري ولرې چې ته سیکنډري ته لاړ سې چې سیکنډري ولرې ته لوور سیکنډري او هایر سیکنډري ته لاړ سې موږ خو هېڅ شی اوس نه لرو مکتبونه خو بند دي پوهنتونونه بند دي دې عواقب نه ده په دلته په 2-3 احساساتي خبرو باندې موږ او تاسو یو بل نسو زه ملامت نه زه یې مړ دغه د اوس د ماته سالار وایي چې د ټیک ټاک د ډیلیټ کا ته موږ د سیستم او د نظام دلته ته تخریب کې ته بې غیرته ته منافق زه به د سالار د انډیوالۍ په خاطر دا اوس ډیلیټ کا تاسو به د هغو افغانانو چې په افغانستان کې دي چې سبا ورځې خویندې میندې هغه لوڼې مریضانې کیږي او بیا پنجاب ته روانې کړي بیا په هغه وخت کې د موږ او د تاسو غیرت د موږ او د تاسو اسلامیت پښتو دا به بیا چیرته آلریډي په همغه ټریک باندې ته ودرولې دا لکه د ټرین سفر نه چې کله ټرین کله جوړ سي په هغه 2 دانې پټلۍ باندې ودرې اتومات خپل ځای ته ورځي دقسې به زموږ ادرس معلومي پنجاب ته به روانې او هلته به خپل علاج کوي تر کله پورې به موږ او تاسو یو بل احساساتي خبرې به کوو حقایق به نه وایو دا زما تازه راپور دی دغه تازه راپور چې دلته شیر مې که درته مې وښود 15 کاله وروسته به د تا د افغانستان د خلکو په ټوله کې ځکه ستا د افغانستان ټولنه 50 سلنه میرمنې جوړوي تا 50 سلنه ولس په کور کېنولی د بې سوادۍ کچه د پیږې چیرته ځي په ده باندې مې غور کړی کله مو دا ګراف کې داسې اچولی دي چې د موږ 50 سلنه ولس په کور کښېني درس ونه وایي د موږ او د تاسو بې سواده همغه کومه کتله چې دغه چیرته ځي تاسو په دې باندې غور کړی نه کېږي چې دلته راسې ماته پیغور راکړې چې ته خو دلته راغلی دا کې او هغه کې سر دغه تېر 2 میاشتو کې ماته یوه ویډیو زما وښی چې ما د طالب په وړاندې جوړ کړی مهرباني وکړه سالاره یوه ویډیو مې وښی چې ما د طالب په اړه باندې کړي پوهېږې ولې زه نه کوم اوس ځکه چې همدغه خبرې دي زه دې ولس ته تکرار کوم او ولس پې سر نه خلاصوي دلته د طالب ملاتړ کوونکي مدافع راسي ماته وایي چې ته خو دلته تخریب کوې زه سر له اوس نه بیخي دا 2 میاشتې مې نه ده کړې 2 میاشتې نور یې هم نه کوم خو دا زما خبره در سره واورئ والله په بالله د دې پر ځای چې امریکا درته راسي افغانستان کې طالب درته ووهي دا سیستم درته په بل مخ واړي یا جبهې مقاومت یا جبهې ازادي
که په خپله طالبانو په خپله راپا نسېدل او دغه بل څوک هم نه همدغه ټیټ طالبان درته ښیم دا به پسې پاسېږي ځکه ټول هغه څه روان دي په دې اوس فلحال په افغانستان کې چې هغه کې د موږ او د تاسو بېعزتي ده د ټولنې بېعزتي مې ده د جغرافیې بېعزتي مې ده د ما د ولسونو بېعزتي پکې ده په دې باندې مو غور کړی پرون مې په یو سپیس کې د یو ځوان خبرې واورېدل یو قاري وه هغلته مې ویلې مالې حسیبه له نن وروسته ستا خبرې باید بل تی کېنغلی ځکه اوس خپله د طالب پلویان شته چې د طالب په وړاندې ودرېږي او نیوکه وکړي حاجي صاحب کاروان تاسو ته وایم که په دا رقم باندې ته وایې چې که ښه ده که بد ده زه د دغه طالب ملاتړ کومه بس دا نظام دی سبا پکې زما او ستا د کور خویندې او میندې بېعزته کېږي هیڅوک نه کېږي طالب مشرانو د جمهوریت مشرانو ژوند ښه جوړ ده زه دلته په امریکا کې اوسېږم تر ټولو ښه ژوند همدغه امریکا کې شته جمهوریتیانې لري مشرانې دا لاندې طبقه درته نه ښیم همدقسې به سبا ورځ همدغه طالب مشران به په ښایسته ښایسته کورونو کې په پاکستان او په نورو هیوادونو کې ژوند کوي ته و زه به پاتې ته چېرته نسې تښتېدلی او نه زه چېرته تښتېدلی سم ځکه زه ته د همغه هیواد یو ما تا ته یوازې ټوپک په لاس راکول سوی و په تېر جمهوریتان سرتېرو باندې جمهوریت ساته 1 لک نه زیات سرتېرې پکې شهیدان شول همدغسې نن ورځ په تا باندې د دې نظام د ساتلو کوشش کوي تر هغه وخته پورې چې دا مشران پکې راحته دي چې سبا دا سیستم په بل مخوا وخته والله په بالله که د دغه تورخم له باډر نه د دغه سر کرښې نه خواته واوړي همدغه کابل او په دې ننګرهار په دې لوګر کې به پاتې بیا به ځان سره وایي لکه دا اوس چې ما د تیر نظام سرتېرې پاتې په خیمان هم دي حیرانې پاتې چې څه شی وکړو چې زنګ وهي چې ورسره خبرې کوي وایي په هغه شته څه مې چې په جمهوریت دپاره کړي په هغه په خیمان یم ځکه جمهوریت کې سیستم الریډي ګنده وه دننه د یو 15 تنو 6 تنو نه اخواته نور ټول وروره فساد نه ډک وه دا هم دغه حالت ده دا دننه د فساد په اړه زه نن نه درته غږېږم چې پارک کې څه فساد ده په وزارتونو کې څه فساد ده کار اهل کار ته سپارل کېږي که نه سپارل کېږي خلاص شوله که پاتې دي دغسې بیان در پسې اوږدېږي به تاسو ته نه یم لګیا هیله کوم زه سالار ته لګیم کاروانه پرېږده دا هېڅ معنا نه ورکوي سیده موږ به درنه کوسو دې کې خو وروره کاروانه نه دی کنځا کوي نه توهین کوي کنځا خو نه کوي اوس خو موږ به هم خبره خو به کوو دومره څه به وایو سالار صاحب پرېږده آصف ته یو منټ آصف ته دا سوال مه کوه دا کومې خبرې کاروانه دا کومې خبرې چې آصف وکړلې دا خبره توهین وه نه درواغ وه توهین نه ده خبره په دې کې داسې څه شی دی چې غلط دی چې دا باید ونه شي باید وانه اورېدلی شي اوس که داسې وي چې خالي تاسې وایي چې د موږ خبرې خامخا دلته تکمیل کوي په ځانو باندې نو دا خو بیا مغه تېرې خبرې دي تکراري سره کوو بیا موږ باندې هغه ټاپه لګوي چې دا لیپېګر دي پرتګونه ورته ګنډي دلته تاسې د افغانستان کې اوسني نظام کومه طرحه ورته جوړوي کومه تګلاره یې ورته غوره کړې هغه نه غږوي هغه څه غږوي چې هغه د افغانانو په ضد باندې وي یک ځای ته منډې وایي واقعیت دومره د افغانانو غم در سره خیر ده خو ما ته هم وخت راکړي زه به دا سوال درته سمپل کوم ډېر به درته نه پرېږده دغه لغاتونه سره پوهېږو چې د خبرو مطلب مقصد باندې پوهېږو اخري خبره څه شی ده خیر زه به درته ډېر اسانه کوم ګوره په ډېر بخښنې سره جدول دې وکتو د ټولو ولایتو هایر ایجوکیشن د موږ تاسو اصلا صفر ده یعنی هیڅ په دې اوسني حالاتو کې څوک نه لرو چې هغوی لوړې زده کړې کړې وي په نجونو کې که 3 کاله کېږي مکتب پوهنتون بند ده که 2 کاله نور همدغسې بند پاتې شي لکه دا اوس چې بند دي ما ته به اصلا په ټول افغانستان کې ډاکټره پرېږده نرس به نه لرو په ټول افغانستان کې به نرس نه لرو په 100 میلیونه وګړو کې به یوه ښځه نه وي چې هغه نرسه اوسېږي ډاکټره پرېږده د دې دپاره حل لاره چیشه ده که ته وایې چې امارت په دې باندې کار کوي ولې د لوړو زده کړو وزیر په خپله دا طرحه داسې ولس ته نه اچوي چې ولسه تاسو ما پرېږدي زه په دې طرحه لګیا یم کار باندې کوم وزیر صاحب خو وایي سوال هم تر امرسانې پورې بند ده که دا خبره د وزیر صاحب خپله نه یې کړي خو ما ته وایي چې ته درواغ وځه دا آصف خو تخریب دا خو بیخي وایي باسه د افغانیت نه یې مو باسه دا چا پسې وتړه انګریز یې کړ د ټرمپ انډیوال یې کړ په تندرې ولا زه درنه دا سوال کوم د یو افغان د یو امارت فلوي د یو امارت خواخوږي چې په دې نظام دردېږم په دې نظام په سر باندې خلک راته سپکې سپوري هر څه وایي زه درنه دا سوال کوم حل لاره د دې څه شی ده 2 کاله وروسته به بیا ګوره وخت راکړه شپه مې ویلې د لمر نه غرماس و څومره خو بیا ماسپښین لږ لاره درته اسانه کړم لږ به لاره درته اسانه کړم چې خبره پوه شي ګوره په جمهوریت کې داسې حالات راغلي وو
چې کله بندیان نه خلاصېدل مدافنو سیاسونو چیغې و نارې وکړې چې داسې حالات در باندې را روان ده بیا به یې ارمان کوي دا بندیان خلاص کړي او حل لاره بین الافغاني مذاکراتو ته پرېږده نه یې منله وخت نه راکوي خو زه پوهېږم چې کار دې کړی ده که ډېره زیاته مننه کاروان صاحب په ډېرې بخښنې سره ما کته کړې بل چا نه یې کته کړی